سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته هیله لرم چې روغ او جوړ سئ او د روژې مبارکه میاشت مو تر دې دمه په خیر تیر کړی وي. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو په حضور کې یم. قدرمنو لیدونکو، نن غواړم د جلال آباد ښار څخه یو وړوکی شانته خپرونه تاسو ته برابر کړم. هیله ده چې تر پایه راسره. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روژې مبارکې میاشت ده او زموږ ډیری هیوادوال په روژه ماتي کې د اچارو څخه استفاده کوي. نو پر دې بنا باندې ما وغوښتل چې نن د جلال آباد ښار څخه د اچار فروشیانو څخه تاسو ته یو لنډ شانتې خپرونه برابر کړم. تر پایه زما عمل. قدرمنو لیدونکو، که زموږ چینل هم تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې زموږ لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. دلته راغلي یو د جلال آباد ښار په د چوک مخابرات او د پښتونستان واټ ترمنځ دلته دوکانونه دي چې د اچارو کاروبار کوي. نو دلته یو ورور سره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه صحت دې ښه انشاءالله؟ تکړه. روژه په خیر تېرېږي؟ الحمدلله. ځان زموږ لیدونکو ته معرفي کړه. زما نوم دی زمین، از کونړ اوسېدونکی. دلته موږ شاګردان کار کوو. روجو کې د اچار او د چکنیانو سالات دې کاروبار کوو، او هغې نه وروسته چې د چی پراټې، شیدو، قیماق دیش کاروبار د دوکان دی. روژه دې څنګه ده تر دې دمه؟ الحمدلله ښه ده. تاسو اچار د کوم کوم ځایونو څخه راوړئ؟ موږ کابل نه راوړو. کابل وطني اچار چې دی هغه د کابل نه راوړو. نور پاکستاني چې دی هغه پېښور نه راوړو. کوم اچار بیا ښه دی؟ دا دلته چې دی ډېر مینوال چې دی هغه د پاکستاني اچار ډېر خوښوي، او بیا دا نور خلک چې دی دا وطني چې دی دا بیا خوښوي. دا ښه اچار دی. بیا کوم یو ښه دی؟ ته کوم یو زموږ هیوادوالو ته وایي چې کوم یو موږ خو خپله وطني اچار خوښوو، ولې هغې کې څه نقصانات مصالې پکې نشته، سبزي ده. کوم کوم شیان په اچارو کې اضافه کېږي؟ یعنې څه ډول لري؟ کوم کوم رقمونه دي؟ دې کې هر رقم ته ټول مکسونه اچارونه، بیا هر رقم ته خلک دی بیل بیل نومونه دي. هر رقم ته کوالټي ده خپله. بس نومونه یې ته ووایه دوستانو ته. دې کې پاکستاني چې دی اسجیم شته، شاهین هم شته، البیک هم شته. دې کې ډېر نومونه دي. او د افغاني افغانستان والا چې دی هغه خو داسې دي چې هغې کې ګوپین پکې اچول کېږي، گازر، مولی، هر رقم ته بیا سیسټم باندې دا وطني دا چې دا دلته برابرېږي کابل کې. ښه اچار چې دی هغه د دې زموږ خپل وطن. بالکل. او ما یو څه بل څه مې اورېدلي وایي یو سرکه والا اچار دی او بل اورې والا دی. بل اورې والا. هغه سرکې والا ځینې خلک چې دي هغه اورې والا ځکه خوري، هغې مرچان او دا شیونه نه خوښوي. دا نور خلک چې دا سرکې والا چې دا مالګه او دا شیونه پکې مرچان پکې اچوي، هغه به دا خلک یې خوښوي. خوشحاله اوسئ وروره. مننه.
بیننده های گرامی باز هم خوش آمدین. جمعی همراه یک برادر ما گپ بزنیم با ما باشید. سلام علیکم. و علیکم بخیر. برادر خوب هستی؟ بخیر؟ شکر بخیر. بخیر باشه. بر بیننده های ما خود معرفی کن. اسم مرامین است از شهر جلال آباد. چی کاروبارت است؟ بس اینمی اچار فروشی است، ترشی است و مربا است، اینمی چیزا چکنی است، سلات است. کدام نوع اچار است برای شما؟ اچار کابلی هم است، سرکه‌ای اوری هم است، تیلی پاکستانی هم است، خالص بانجان هم است و مربا هم داریم. باز کدام نوع زیاد فروشات داره؟ فروشات بازمی وطنی زیاد فروشات داریم. پاکستانی هم خوب است دیگه فروخته میشه. پاکستانی کیلوی چند است؟ افغانی کیلوی چند است؟ مختلف است دیگه. 100 هم است، 1.5 صد هم است، 120 130 مردم میبرند. خب بسیار خوب. یک خاطره جالب داری بر بیننده های ما بگی؟ خاطری جالب است همیست که یک روز یکی آمد که چکنی مرا بده برشان نفت ما مروا برشان نفت. خب خاطره جالب. خاطری جالب. بخیر باشی برادر، سلامت باش.